زما افغانستان ستانه زار زار، زما افغانستان ستانه زار زار. د افغانستان برېښنا شرکت له لوري د برېښنا اړتیا کچې بشپړتیا لپاره یو کارنده ګام واخیستل شو. د افغانستان برېښنا شرکت رهبرۍ لارښوونې سره سم د ژمي را رسیدو او د برېښنا اړتیا بشپړتیا لپاره د ترخیلو 115 میگاواټه حرارتي برېښنا دستګاه له 4 تر 5 ساعتونو چالانولو بهیر پیل شو. د ترخیلو 115 میگاواټه حرارتي برېښنا تولید دستګاه بیړنیو حالاتو او د برېښنا شدید کمښت پر مهال چالانیږي چې د افغانستان برېښنا شرکت رهبرۍ سپارښتنې سره سم وروسته له تخنیکی او د لګښت محاسبوي مطالعاتو څخه د یخنۍ موسم را رسیدو سره د برېښنا اړتیا بشپړتیا لپاره چالانه شوه. که څه هم د ترخیل حرارتي 115 میگاواټه برېښنا تولید دستګاه هر 1 کیلوواټ تولیدي برېښنا په شاوخوا 21 افغانۍ تمامېږي، خو د ګرانو پیرودونکو ستونزو ته په کتو او د اړتیا وړ برېښنا بشپړتیا لپاره د دستګاه چالانه شوې ده. د ترخیل 115 میگاواټه حرارتي دستګاه په 2010 زیږدیز کال کې جوړه او فعال شوې چې په 3 بلاکونو کې 18 پای جنراتورونه لري او په ټولیزه توګه د ټولو جنراتورونو ظرفیت 115 میگاواټو ته رسیږي. د افغانستان برېښنا شرکت هیواد کې د برېښنا ټولو پیرودونکو اړتیا وړ برېښنا چمتو کولو لپاره د کورنۍ تولیدي برېښنا کچې لوړولو لپاره د برېښنا تولید برخو کې د پانګونې راجلبونې او فرصتونو پیژندنې ملي کانفرانس هم جوړ کړو چې د لمریزي، بادي او یو شمېر نورو برخو کې د برېښنا تولید لپاره د ملي او نړیوالو پانګوالو پام یې راواړاوه. د نوي کیدونکو برېښنا تولید فرصتونو څخه په ګټې اخیستنې موده وړاندې د کابل سروبي ولسوالۍ کې د نغلو برېښنا تولید فابریکې ته څیرمه د شاوخوا 13 میلیونه ډالرو په لګښت د 2 خصوصي شرکتونو له لوري د لمریزې برېښنا دستګاه جوړولو چارې پیل شوې چې دا ټولې هڅې هیواد کې د اړتیا وړ برېښنا چمتو کولو او کورنۍ تولیدي برېښنا کچې لوړولو لپاره ترسره کیږي.